د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ډېرو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او څوک به بیا وروسته موږ ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، نن چې تاسو څنګه په پاس عنوان کې به لیدلي چې ملي ارزښتونه او په افغانستان کې د پاکستان ملاتړي ګلخانان، نو زه به درته د دې په هکله باندې خبرې کوم. هغه ځکه چې مونږ وګورو، ځکه چې کله د پاکستان د تجزیې خبره کیږي یا پاکستان کمزوري کیږي د اقتصادي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه، نو بیا په زمونږ په افغانستان کې ځینې ضمیر خرڅه افغانان هغه به تر څو پورې چې مونږ کله ویو چې لوی افغانستان ته خبره ځي یا بلوچستان به خپلواکي کیږي، وروسته بیا د افغانستان سره یو ځای کیږي، یا پښتونخوا چې دی هغه به ځان د پنجاب د استحصال نه وباسي، د استثمار نه به وباسي او یو خپلواک لومړی به خپلواکي کیږي، یا د افغانستان سره به راسن یو ځای کیږي، یا به خپلواکي کیږي، بیا به د افغانستان سره ځان یو ځای کوي. نو چې موږ او کله افغانان دا خبرې کوي او پاکستان کمزوري کیږي، نو په دغه وخت کې به په افغانستان کې د ځینې ګوندونو مشران یا ځینې ضمیر خرڅه ګلخانان هغه به داسې خپرونې او داسې لیکنې او داسې دغه کوي، ینه چې که چېرته بلوچستان ته ځای کیږي اما افغانستان ته پکې خطر دی، او که چېرته د خپلواک افغانستان طرف ته مسله ځي هم دغه ته افغانستان ته پکې خطر دی. نو دوی مسله داسې ده چې دوی د افغانستان نه زیات پاکستان ته یا پنجاب ته وفادار دي، لکه څنګه چې په پښتونخوا کې ګلخانان شته، داسې زمونږ په افغانستان کې هم شته. زه به لکه ملي ارزښتونه څه دي؟ ملي ارزښتونه هغه ګډ باورونه، دودونه او احساسات دي چې د ملت هویت جوړوي او خلکو ته د یووالي، ویاړ او وفادارۍ احساس ورکوي. نو دا چې دی ځکه زموږ بیا اکثره دغه ګوندونه چې دي دا په دې اساس باندې نه دي ولاړ، او هغه همیشه د خپل جیب یا د خپل شهرت یا د خپل چوکۍ ته د رسېدلو په خاطر باندې د پردو خفیه ادارو د لپاره کار کوي او د هغو د ایجنټان ګرځېدلي دي په افغانستان کې چې دی بیا داسې ځینې وخت کې خبرې کوي چې تر څو پورې د افغانستان په ګټه هغه د افغانستان په نقصان باندې تمامیږي. دلته چې د افغانستان مهم ملي ارزښتونه اسلامي عقیده، خپلواکي ته درناوی، کلتور او دودونه، مورنۍ ژبه او هویت، اتحاد او ملي یووالی، وطن دوستي او سرښندنه. لکه دا هیواد چې زمونږ تر اوسه پورې ساتل شوی دی او خپلواک دی، دا په همدغه سرښندنو باندې د افغانانو چې ډېر شهادتونه او قربانیګانې ورکړي دي په دې باندې ساتل شوی دی. بل دی کې داسې د اتحاد او ملي یووالی دا دغلته دا ټولو قومونو کې شته، تقریبا ټول قومونه په دې باندې باور لري، خو ځینې د پردو ایجنټانو د لاس الې ګرځېدلي دي او په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي. نو هغه ټولو ته څرګند دي، ځینې پکې خراسانیان دي، ځینې زموږ خپله داسې دي چې د افغانستان نه زیات به پاکستان ته وفادار دي، د هغې پنجابي سبلشمن ته ډېر زیات وفادار ښکاره کېږي. چې کله د افغانستان د تجزیې خبره کېږي هم دوی مخالفت کوي، چې د بنګال د تجزیې خبره کېدل هم دوی به زموږ په هېواد کې ورته لاریونونه کول. هغه دا چې بنګال خپل ځان ته ازادي غوښتله، ځان ته یو آزاد خپلواک هېواد جوړو او د پنجاب د استثمار نه ځان خلاصو، نو دوی له به بیا هم قارېدل یا قهرجن کېدل به پر دوی که نه، لکه دوی به خفه کېدل. نو مخکې به ځو. د پاکستان ملاتړي ګلخانان په افغانستان کې هغه ډلې چې د پاکستان پالیسیو ته نږدې وي اکثر وخت د پاکستان ملاتړي یا ګلخانان بلل کېږي. دا اصطلاح له سیاسي انتقاد او بې باورۍ څخه ډکه ده. نو دغه شانته خلکو ته بیا موږ چې دی د پاکستان د افغانستان ګلخانان یو پاکستان کې دي، بیا داسې ګلخانان په افغانستان کې شته چې پاکستان ته ډېر وفادار دي. پیژندنه کله چې د پاکستان د تجزیې خبرې کېږي، ځینې افغان ګوندونه او اشخاص چې د خلکو ترمنځ ګلخانان بلل کېږي داسې تبصرې کوي چې ګوکې له پاکستان سره به افغانستان هم تجزیه شي. دا ډول خبرې د ولس د ډارولو هڅه ده. دوی ځکه دا خبرې کوي چې دغه ولس کې دلته اوس په ټول دغه جنګ چې دی دا د میډیا دی، ځکه دلته اوس عملي جګړه کمه کېږي، لکه څنګه چې تاسې که مخکې لیدلي د هند او د پاکستان چې کومه دغه جګړه وشوله، نو دا ټوله الکترونیکي او د سوشل میډیا او دا جګړه وه، په دوی کې هیڅ داسې کوم خاص جنګ نه و شوی، خو مګر بیا هم دغه د میډیا د لارې
منیر ته چې د پاکستان د فوز مشر دی هغې ته د مارشالۍ هغه رتبه ورکړله او د پاکستان ویل چې موږ وګټله، داسې هندوانو ویل چې دا موږ وګټله. دا ټول جګړه همدغه د سوشل میډیا د لارې، د الکترونیکس میډیا د لارې، تلویزیونونو د راډیوګانو د لارې وه. هېڅ په حقیقت کې داسې خاص څه شوي نه و. هر یو بس ځان ته دا دغه ورکوي نه چې دا جګړه دوی وګټله. نو دا چې دی دا اوس چې دی اوس ټول جګړه چې ده د میډیا ده او د خلکو په ذهنونو باندې کار کول دي. نو هغه چې دی دغه شان ګلخانان چې دي دا بیا د افغانستان په ضرر تمامېږي، ځکه چې اوس لکه خپله بلوچان دا څومره وخت نه کېږي چې د خپل خپلواکۍ او ازادۍ لپاره کار شروع کړی دی او هغوی ازادۍ ته چې کله نږدې کېږي بیا په افغانستان کې هغه شانته اشخاص یا ځینې ګوندونه بیا هغه داسې دغه ورکوي افغانانو کې دا شی خپروي، د هغوی په هغه ذهنونو او هلته ویره ګډوي، اینکه چې د پاکستان ته ځای کېږي نو افغانستان ته هم یو خطر شته. هغه ځکه چې ډېره لږه جغرافیه چې ده د بلوڅانو هغه په افغانستان کې ده. بل خو دا کار دی چې په تاریخي لحاظ باندې بلوڅان همیشه د افغانستان سره یو ځای پاتې شوي دي او که په راتلونکي کې هم نو دا به انشاءالله تعالی که لومړی خپلواک هم شي بیا به وروسته د افغانستان برخه ګرځي او همداسې پښتونخوا هم. نو دغه ویره چې ده دا دغه خلکو د خپل هغه ځان چې ښکاره کوي پاکستان ته چې نه دوی ډېر هغوی ته وفاداره دي او د هغوی نه بیا په دې باندې ځان ته څه دغه اخلي. زه به په مخ باندې لاړ شم. د افغانستان د ګلخانانو دریځ چې د دوی دریځ به څه وي، بیا وروسته اساس یې هم راغلی به وروسته راواخلو. د پاکستان د تجزیې مخالفت کوي، خو افغان ولس د ویش ویره خپروي، لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وویله. هڅه کوي چې د خلکو توجه له ملي ارزښتونو واړوي، لکه همدغه ګلخانان یا دا کوم د ګوندي مشران چې د ځینو ګوندونو یا تنظیمونو دي بیا دوی دا کار کوي، د خپل دریځ د توجیه لپاره بې بنسټه نظریات خپروي، لکه دا کار هم ورسره کوي. که دا د اووم دغه ته سلایډ شروع شو، د افغان ولس غبرګون زیاتره افغانان دا ډول خبرې ردوي او د ولس ویش نه مني، لکه د هغې باوجود دوی دا په افغانانو کې دا ویره او دغه ګډوي چې نه که دا د پاکستان د تجزیې سره افغانستان به هم تجزیې شي، خو بیا هم افغانان د لوی افغانستان دپاره به کار کوي او هغې دپاره به خپل غږ پورته کوي او د هغې دپاره به د لر او بر په پښتنو او افغانانو په ذهنونو باندې به کار کوي چې د دې په یوه جغرافیه کې د افغانانو څومره ګټې دي، د دې دپاره به کار کوي. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې لرې نه ده چې لوی افغانستان به جوړیږي. بیا د خلک باور لري چې افغان ملت یو موټی دی، سره له قومونو، ژبو او سیمو. اینه هر څومره په افغانستان کې قومونه دي لکه مختلف او ژبې هم پکې دي، خو بیا هم دا یو موټی ملت دی، ځکه چې زمونږ څو ځلې زمونږ ملي دغه کومه اردو چې و دا ړنګ شول، خو همدغه قومونه و چې بیا هم خپل یووالي او د خپلې خاورې هغه ساتنه یې وکړه. د ګلخانانو دا ډول تبلیغات د ملي یووالي پر ضد بلل کېږي. ځکه زه به دغه اساس یې به راپورته کړم بیا به وروسته نورې خبرې وکړو. زه به ځم خو هغه به دلته ما سره وي، خو موږ به بیا هم زه به خپلې خبرې به کوو، ځکه چې دا اول دا بېرته دا سلایډ صحیح کړم او صحیح شو. د افغان ولس غبرګون هم وویو، نو دا ملي پیغام د اخرنی دغه سلایډ هم زه ویم، بیا به وروسته زه خپل لږ نظر پرې ویم، بیا به راساسې پرې خبرې وکړي. ملي پیغام: افغانان باید د خپلواک فکر، ملي ارزښتونو او تاریخي وحدت پر بنسټ تصمیم ونیسي. د ویرې پر ځای باید هوښیار تحلیل، یووالی او اعتماد خپور شي. ضمیر خرڅه نظرونه د ملت له برخلیک سره خیانت دی. نو بس همدا اخرنی دغه چې و همدې کې ما دا دغه وکړو چې موږ افغانان باید دغه شانته ضمیر خرڅه مشران دي، که دغه دي د خپله ګلخانان دي او د ګوند مشر نه دی، خاص یو ګلخان دی او هغه د یو ایجنټ په ځای باندې کار کوي، دا باید موږ ټول وپېژنو. او دغه چې اوس د دې کې اوس هغه یوه بلې خبرې ته راځم، موږ باید شخص پرست ونه اوسېږو. ملګرو، شخص پرست داسې دی لکه زه یو ګوند کې یم او دغه ګوند رهبر چې هر څه وایي دا به زه بس د هر څه سره بیا منم، نه داسې نه دی. ګوره موږ باید لومړی ما چې څنګه ویلې ملي ارزښتونه خپل هېواد ته باید وفاداره واوسېږو. هغه که زموږ د ګوند مشري که هر څوک او هغه د هېواد ته وفاداره نه وي او د بل چا دپاره ایجنټي کوي او زموږ د هېواد په ضرر تمامېږي، داسې که زموږ رهبران هم موږ باید وغندو، د هغې سره ونه درېږو او هغه یوازې پرېږدو، بلکې هغه ورټو، د هغې پسې لیکنې وکړو، د هغې هغه خبرې چې دي هغې ته هېڅ ارزښت ورنکړو. نو دا دی ځکه دلته د افغانانو زموږ دا کار بد دی چې ځینې وخت کې موږ داسې کوو چې فکر کوو چې څه زموږ د ګوند مشر وایي بس دا د کاڼي کرښه ده،
په پټو سترګو بیا په هغې پسې ځو. دې ته نه ګورو چې لومړی خو باید موږ ته خپل هغه هېواد ارزښت ولري، هغه خپل هېواد ارزښت ولري، او موږ باید هغه څه چې زموږ په فکرونو کې باید واوسېږي چې د لوی افغانستان لپاره به کار کوو تر مرګلې پورې دا د افغانستان برخه ده. نو که چېرته کوم ګوند دا خبره نه مني او پاکستان ته ځي خبره چې کېږي او دا وایي چې دې سره به د افغانستان ته ځي کېږي، نو دا خو بیا چې د افغانستان خاورې ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته دا خو وفادار نه دی، دا خو یو بل چاته وفادار دی. دا د هغې لپاره کار کوي، صرف د هغې یو ایجنټ دی راغلی دی چې زموږ په هېواد کې یو قدرت ته ځان ورسوي، بیا د خپل بادار دپاره کار وکړي. نو داسې خلکو سره باید موږ ونه درېږو. موږ باید دا خلکو سره ودرېږو چې لومړی د ټولو نه لومړیتوب هغه خپل هېواد ته ورکوي، او دغو ته یې ورکوي نه چې دا د ډیورنډ کرښه باید ونه مني، او د لوی افغانستان هغه فکر یې په مضمون کې وي. هغه که اوس په دې وخت کې په دې نه توانېږي چې اوس یې موږ سم دواره د لاسته راوړو، خو باید اول په هغه خلکو باندې، په پښتونخوا کې په پښتنو باندې باید کار وکړو، په افغانستان کې باید داسې کار وکړو چې د لوی افغانستان کې زموږ ګټې دي، او د دې لپاره باید موږ د خپله مبارزه دا باید دې ته دوام ورکړو. چې څوک نه کوي او کوم ګوند دې مخالفت کوي یا کوم شخص کوي، نو هغه بیا پېښوي چې هغه د افغانستان غدار دی او د دې خاورې غدار دی، او هغه بیا بل چاته وفادار دی، هغه زموږ خاورې ته وفادار نه دی، هغه بیا پردی دی او پردی پال دی. راسا صاحب په خیر راغلی، خپل نظر د موږ سره شریک کړئ. تاسې ډیره زیاته مننه باورا صاحب، تاسو ته او د لوی افغانستان ټولو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه او احترامات. په بخښنې سره زه لږ مصروف وم، یو چېرته لږ ناوخته شو، نو موضوع خو مې ولیدله باورا صاحب، لکه د تل په شعر په څېر همیشه هغه موضوعات تاسې راخلئ چې هغه واقعا دغه شرایطو مطابق او دغه د ولس مطابق، یعنې هغه شی چې دي هغه خلکو ته ورښیوئ. نو ډېره زیاته مننه، او ډېره ښه موضوع م راغستلې ده چې د ضمیر خرڅ، یعنې څوک چې ضمیر خرڅوي دا واقعا یعنې دغه موږ خپله چې دغه زموږ وطن دغه حالت ته رسېدلی دی، دا ټول هم د دې نه چې زموږ خپله افغانانو خپل ضمیرونه خرڅ کړل د پردیو په خاطر باندې، د پیسو په خاطر باندې، او هغه ملي ګټو او ملي ارزښتونو ته او هېواد ته یې ونه کتل، لکه څنګه چې تاسې وویله. نو همدغه دی چې دغه بدبختي زموږ په هېواد کې تر اوسه پورې دغه ده روانه ده، او متاسفانه چې همدغه افغانانو چې هغه په مختلفو دغو باندې چې هغه که د اخوا د ایران سره هم سرحد او یا د پاکستان سره یا حتی د تاجکستان او ازبکستان دغه ټولو سره د روسیې پورې، نو دغه لارو نه دغه ټول افغانان د پیسو په زور باندې خرڅېدل، او د نه به یې وطن ته ګټل او نه به یې ملي ارزښتونو ته ګټل او نه به یې د مسلمانانو مړینې ته کتل چې دا موږ دا څه کوو په دغه وطن کې، او نه دې ته کتل چې موږ دا وطن ولې خرابوو. نو همدغه بې ضمیره افغانانو چې دغه وطن یې دغه حالت ته رسولی دی باورا صاحب، نو الله دې وکړي چې اوس افغانان پوه شي په دغه مسایلو باندې، او یو عامه پوهاوی ورته وشي، لکه تاسې چې دا کار روان کړی دی، لکه نور هم داسې دوستان شته دی. نو دا ډېره ضروره ده چې افغانان خپله په دې پوه شي چې موږ باید خپل دغه موږ خپل سرنوشت باید خپله موږ وټاکو، ځکه دا زموږ وطن دی، دلته زموږ ژوند کړی دی په کلونو کلونو، زموږ نیکونو زموږ مشرانو، موږ دلته تاریخ لرو. نو موږ چې دغه اوس دغه خپل وطن دغه خپله خاوره څنګه باید ژوندی وساتو، څنګه ورته باید ترقي ورکړو، دا په وحدت کېږي، دا په پوهه کېږي، دا په تعلیم کېږي، دا په یووالي کېږي، او دا په هغه دغه باندې چې انسان واقعا هغه خپل مغز او مفکورې دې ته دغه شي چې واقعا هېواد وطن مهم دی. که چېرته وطن جوړ زم جوړ یم، زما سره نور ورونه نور هېوادوال هم را سره جوړ دي او جامع هم را سره جوړېږي. نو که څوک داسې فکر وکړي او داسې مثبت او د وطن په ارتباط فکر وکړي، نو بیا هغه وطن ورو ورو جوړېږي انشاءالله، او دې ته کار پکار دی باورا صاحب. اوس خو زه چې ګورم ماشاءالله ډېر اکثریته ځوانان اوس هغه د وطن مینه او هغه د وطن محبت او هغه د وطن دغه ورسره پیدا مینه ورسره پیدا شوې ده، او ډېر کار هم کوي په دې عرصه کې. او نو الله دې وکړي چې د ټولو نه مخکې زموږ د پښتنو یووالی چې هغه لوی افغانستان جوړېدلی باورا صاحب، چې دې ته موږ ورسېږو په خیر سره. او طبیعي خبره ده، یو څه مشکلات به موږ په لاره کې ولرو، خو ولې اول او آخر به دغه ولس یو ځای کېږي او یو لوی افغانستان به جوړېږي، او زموږ آینده نسلونه به انشاءالله بیا هغه ډېره روښانه او ډېر ښایسته او ښه ژوند به ولري. نو دا زموږ مسؤلیت دی، دا زموږ د افغانانو قرباني ده چې موږ باید دغه خپل آینده نسل ته داسې یو میراث پرېږدو چې هغوی سبا ورځ زموږ غوندې سرګردانه، زموږ غوندې بدبخته یا زموږ غوندې دغه نه شي، یعنې هغوی باید هغه ژوند مسون وي او هغه ژوند یې باید خوشحاله او آینده، او چې په هر لحاظ باندې هغوی یعنې چې ژوند یې باید لکه اروپا چې ده، لکه نور هېوادونه چې دي، یعنې چې هغه خپل ژوند او هغه خپل د هېواد سرنوشت یې ټاکلی دی.
نو دې ته به کار کوو ان شاء الله په ګډه سره به ورسې. نو زه نور داسې خاص شی نه لرم. بس مننه. تاسې چې شی لرئ مهرباني. او بس ملګرو زه فقط دا یو څو خبرې پکې اضافه کوم نور یم ځکه د څلې ورونو چې ګل خان چې دی هغه ښکلي نه لري. ګل خان بس هغه دی چې د خپل هیواد پر ځای باندې به بل هیواد ته لومړیتوب ورکوي، د خپل قوم په ځای به بل قوم ته لومړیتوب ورکوي. او بیا به داسې چې لکه په خپل دغه کې ولس کې به ویره طرحه داسې ډار به دا به پکې خپروي اینه چې دوی دغه دي ده اینه چې کله د لوی افغانستان دغه ته موږ کله زو خبرو ته نو همیشه چې وګورو ځکه دا څومره دغه د هند په او د پاکستان په جګړه کې چې کله د پاکستان کمزوري کېدو او وهل کېدو نو په دغه وخت کې همدغه ځنې ګل خانان چې دي زموږ په هیواد کې به یو قسم دغه پورته کوي چې د افغانستان د خلکو د سپیکر کوي چې رښتیا پاکستان ته زیات رابطه په وخت کې بلوچستان خپل غږ پورته کو او دغه په پاکستان باندې خپل کلک گزارونه ورکړل پاکستان ته. نو په دې خاطر باندې بیا غوي دغه د افغانستان کې چې کوم ګل خانانو بیا په وخت کې دوی دا خبره شروع کړه چې نه که پاکستان ته ځي چې افغانستان ته خطر جوړیږي. نو ځکه دا د هغه وفادار سپی دي. نو ځکه چې کله هغوی ته دغه جوړیږي د پاکستان ته خطر جوړیږي د پاکستان کمزوري کېږي نو دوی د هغې نه خپل هغه د پنجاب د څومره چې هغوی دغه خپه هغه نه دلته دا وفادار دغه ورته ډېر زیات دغه کوي خپل بادار ته. نو بس دا داسې چل دی چې دا موږ باید وپېژنو خو ځکه افغانان موږ همدا خبره کوو خاص کر دغه نوی نسل چې دی چې تاسې د هیواد ګټو ته ګورئ مه د یو مشر ګټو ته ځکه چې هغه به تاسو به پرې نه پوهېږئ هغه به یو غداري یو چا پسې به ځي د یو چا نه به پیسې اخلي د یو چا ته به کار کوي. نو دا شان ته باید هغې هغه دا کومه څېره چې ده دا باید موږ ټول وپېژنو او لومړیتوب خپل هېواد ته ورکړو. بس نو دا اخري خبرې شولې. تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.